د شورویانو له یرغل میاشت وروسته په کال 1980 کې د افغان پیلوټانو لخوا د افغانستان د پوځ 10 د هغه وخت پرمختللي نظامی الوتکې او هلیکوپټر د پاکستان هیواد ته وتښتول شوې. د امریکا د CIA د راپورونو له مخې په دې نظامی الوتکو کې SU-22 MiG 21 او MI 24 داسې الوتکې وې چې تر میلیونونو ډالرو ارزښت یې لاره او هغه مهال په نړۍ کې ډېرې پیاوړې الوتکې ګڼل کېدې. خو اوس پوښتنه دا ده چې آخر دا الوتکې ولې د افغان پیلوټانو لخوا وتښتول په اصل کې د دې ډېر عوامل وو چې تر ټولو لوی لاس پکې د پاکستان د ISI وو. دوی د یو پلان له مخې د شوروي له یرغل سره سم د افغان پیلوټانو سره په اړیکه کې وو. دوی ته د ISI لخوا وعدې ورکول کېدې چې که چېرته سره له الوتکو پاکستان ته راشئ ژوند به مو خوندي وي، دندې او مالي انعامونه به ترلاسه کړئ او د دې ترڅنګ به غربي هیوادونو ته د تګ فرصتونه ولرئ. ستاسې وطن ته وفادارۍ په همدې کې ده چې پاکستان کې الوتکې ښکته کړئ تر څو ثابته کړئ چې تاسې د شوروي یرغل او ظلم په وړاندې مبارزه کوي. بلخوا د هغه وخت افغان حکومت دا کار خیانت ګاڼه او د وطن د دښمنانو ملاتړ باله. دوی اعلانونه کول چې دا پیلوټان د مجاهدینو او پاکستاني استخباراتو لخوا تیروځي. پاتې هغه پیلوټان هم چې شک پرې کېده یا د هغوی کورنۍ پاتې شوې وې له دندې لرې کېدل، نیول کېدل یا له څار لاندې وو. یعنې په دې سیمه ییزه استخباراتي لوبه کې پاکستان له دواړو لوریو ګټه وکړه. هم یې په لومړیو کې د جمهوري نظام د پیلوټانو په واسطه الوتکې ترلاسه کړې او هم یې د جمهوریت تر ړنګېدو وروسته د جمهوریت ضدو مجاهدینو په لاس.